سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په نننۍ ویډیو کې و تاسو ته د یو داسې نیکې میرمنې کیسه بیانوو چې و خپل خاوند ته یې څنګه سیخه لار برابره لار وښودله. یو عرب لیکوال لیکي چې د 3 میاشتو په مهم سفر ګاونډي هیواد ته ولاړم. کله چې منزل ته ورسېدم نو د هوټل له ټلیفونه څخه مې کور ته زنګ ووهه. کور کې مې یو زوی او یوه میرمن وه. د واده مې 3 کاله سوي ول، خو دا مې لومړی ځل و چې له دې خپلې وړې کورنۍ بیل سوی وم. ټلیفون مې زنګونه تېرول خو جواب نه راتلی. بیا مې هڅه وکړه خو جواب مې نه کړ ترلاسه. وارخطا سوم چې خدای مه کړه میرمن او بچي ته مې څه پېښ سوي نه وي. هر 15 او 10 دقیقې وروسته مې زنګونه وهل خو جواب مې ونه موندی. مجبور سوم ورور او خور ته مې زنګ وکړ. هغوی راته اطمینان راکړ چې په کور کې د خیر او خیریت دی، د اندېښنې خبره نسته. خو زما زړه بیا هم ډاډمن نه سو. څو ورځې بعد مې خواشې ته ټلیفون وکړ. هغې راته وویل چې پرون مې لور او لمسۍ ولیدل جوړ ول. خو زما د دې خبرې جواب چې ولې زما ټلیفون نه جوابوي هیچا رانه کړ. 3 میاشتې لکه د 3 کلونو راباندې تېرې سوې. بیرته چې خپل ښار ته راستون سوم نو زړه مې نامعلومې بیرې پړسولی و. په منډه مې ځان کور ته ورساوه. د یوې نه اټکل کېدونکې پیښې انتظار مې یوست. دروازه مې په لاس وټکوله. شېبه وروسته مې میرمنې دروازه را خلاصه کړه. په خندا او خوشحالۍ یې ستړېمسه وکړه. بچی مې هم له خوښیو په ټوپونو راغلی زما غېږې ته. کور کې له کښېناستلو مخکې مې په غوسه میرمنې ته وویل ایا تا عقل لرې؟ ولې دې زما ټلیفون نه جوابوه؟ ایا تا دا نه احساسول چې پر ما څه تېرېدل؟ په مسکا یې راته وویل ایا تا مور او پلار ته ټلیفون کړی و؟ نه. ایا ته پوهېدې چې مور او پلار دې څونه ستا ټلیفون او ستا لیدلو ته لیوال دي؟ ایا تا ته د مور او پلار د زړونو د حال پته وه؟ زه د دې حقیقت په اورېدلو خجل سوم. میرمنې مې زیاته کړه ډېر ځله مې ستا د پوهولو هڅه وکړه خو تا سر پرې نه ګرځوه. 3 کاله کې تا 3 ځله تا د هغوی احوال نه دي اخیستي او تا 3 میاشتې بېغورې ونه سوای زغملی. خبرو ته یې مکمل تسلیم سوم. د خجالت مسکا مې وکړه. میرمنې راته د موټر کیلۍ ونیولې او راته ویې ویل ورسه د جنت دروازې دې انتظار کوي. ژر مې موټر روان کړ. د مورجانې خدمت ته ورغلم او د پلار لاسونه مې ښکل کړ. د مور او پلار پر څېرو د خوښیو د کرښو له لوستلو وروسته مې ناڅاپه خپلې میرمنې ته دعا پر خوله راغله. خدایه ته مې میرمن جنتي کړې چې ما ته یې سیخه لار را په ګوته کړه. نیکه میرمن همداسې وي.